بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه ولیکهلی په تیر ویډیو کې موږ تاسو دا وویل چې انټرنیټ سکیورټي څه معنا ګور دا ډېر مهم بحث دی انټرنیټ سکیورټي از د موست امپورټنت ثینګ دا ډېر مهم دی موږ څنګه انټرنیټ سیفلی استعمالو لومړی څیز هغه کې چې مهم دی سټرونګ پاسورډ دی قوي پاسورډ باید موږ استعمال کوو د پاسورډ لپاره ځینې ټریکس دي دلته ځینې ټیپس دي ځینې مهم موضوعات دي چې ما راجمع کړي دي هغه باید موږ تاسو خامخا په نظر کې ونیسو تاسو وګورئ یو د هغې څخه زموږ او ستاسې دا دی چې لومړی باید موږ پاسورډ وپېژنو پاسورډ څه شی دی what is password پاسورډ ما دلته تعریف کړی a password is a secret word پاسورډ په خپله څه دی یوه پټه جمله ده یو پټ لغات دی چې موږ د څه په خاطر باندې ورکوو کله چې موږ یو ځای ته ورننوځو د دې دپاره یې ورکوو مثلا موږ او تاسې د فیسبوک اکاونټ دی موږ چې کله خپل د فیسبوک اکاونټ ته ورننوځو موږ مجبور یاستو چې پاسورډ ولرو د سیکرټ ورډ موږ باید ولرو دا پاسورډ باید موږ ولرو که دا پاسورډ موږ سره نه وي موجود موږ نشو کولی خپل فیسبوک اکاونټ ته څنګه شو ورداخل شو اوس که چېرته د پاسورډ اکاونټ موږ څخه بل څوک پیدا کړي بیا څه there is a problem مشکل دی همدې ته ویل کېږي مشکل په همدې خاطر موږ دا درس وایو نو کله چې بل چا ستا پاسورډ پیدا که نو ته په مشکل کې شولې د هغې نه مخکې چې ته په مشکل کې شې باید ځینې څیزونه په نظر کې ونیسې لومړی دا دی چې موږ او تاسې باید کمپلیکس پاسورډ ولرو ګورئ کمپلیکس پاسورډ څه ته ویل کېږي کمپلیکس پاسورډ دپاره خپل ځینې شرطونه دي لومړی شرط کمپلیکس پاسورډ باید اته کرکټره وي لکه موږ تاسې وایو که نه یو دوه درې څلور دلته که موږ پاسورډ فکر کړو دا یو کرکټر دی بل کرکټر دی ایس ایس ډبلیو او آر ډي دا څو شوه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته کرکټره باید پوره کړي دا لومړی شرط دی دویم شرط پکې څه دی دویم شرط پکې دا دی چې اینه د ځای ټه پورې باید پکې کیپیټل یا غټ حروف استعمال شوي وي او یا اینه ځای ټه پورې باید پکې سمال یعنی د دواړو میکس استعمال شوی وي دریم سمبولونه باید پکې وي سمبولز څلورم اعداد یا نمبرز باید پکې وي څه معنا مثلا زه یو پاسورډ لیکم که زه خپل پاسورډ داسې ولیکم لکه دا پاسورډ دا غلطه ده دا نه ده صحیح باید زه څه وکړم زه باید خپل پاسورډ کې دغه ټول کوم شرایط چې هلته موجود دي دا ټول باید زما په پاسورډ کې څنګه شي عملي شي لومړی اته کرکټره وي اینه ځای ته پورې غټ حروف هر یو چې استعمالوئ کوچنی سمبولونه او نمبر مثلا زه یو پاسورډ ورکوم پی سی 1 2 3 هاش ساین او بیا آخر کې ډالر ساین یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه په آخره کې مثلا زه دلته څلور هم ورسره لیکم دا اوس یو کمپلیکس پاسورډ دی ځکه پی دلته موږ غټه استعمال کړه سی مو کوچنی استعمال کړه عددونه مو هم استعمال کړي سمبولونه او دا ټول موږ را میکس کړل میکس دا معنا چې ټول مو یو ځای کړل نو دې ته موږ ویلی شو کمپلیکس پاسورډ د دې پاسورډ ماتول ډېر زیات سخت دي په اسانه نه ماتیږي په آخره کې زه تاسو ته یو ټپ در کوم یو ویبسایټ دی هاو سیکیور از مای پاسورډ زما پاسورډ څومره سیکیور دی موږ باید د دې څخه هم څنګه وکړو استفاده وکړو راځو ټول په ګډه باندې همدې ویبسایټ ته موږ تاسې راځو انټرنیټ ته زه راځم دلته وګورئ هاو سیکیور از مای پاسورډ زما پاسورډ څومره سیکیور دی security.org مخکې دې چې موږ تاسې راشو create a password create a secure password دلته تاسو ته د سیکیور پاسورډ ځینې ټپس درکړل شوي دي که چیرې تاسو فیسبوک ته پاسورډ ورکوئ که چیرې تاسو جیمیل ته پاسورډ ورکوئ نور کوم آنلاین پلیټفارمز چې دي یا کمپیوټر ته پاسورډ ورکوئ باید دا موږ څنګه کوو پکې په نظر کې ونیسو صحیح شو دلته موږ ته ټول مکمل ډېر زیات معلومات راکړل شوي دي تاسو باید د دې څخه ګټه واخلئ اوس راځو دې ته چې زموږ پاسورډ څومره سیکیور دی مثلا ما یو پاسورډ ورکړ خپل کمپیوټر ته ای په نوم باندې دا په 600 پیکو سیکنډز کې ماتیږي ډېر زیات په اسانه سره ماتیږي که موږ اوس په دې کې بي ور اضافه کړو وګوره 16 نانو سیکنډز ته راغی که سی ورته اضافه کړم ګوره 400 نانو سیکنډ شو
که डी اضافه کما instantly، که ای اضافه کما، اف اضافه کما، اچ اضافه کما 200 milliseconds، که جی اضافه کما 5 seconds، کی اضافه کم 2 minutes، آر اضافه کم 58 minutes. خو بیا هم تاسو وګورئ دلته زه حروف اضافه کوم، خو د حروف اضافه کولو سره سره دلته تاسو وګورئ زمونږ د دې پاسورډ د ماتولو هغه وخت څنګه کیږي زیاتیږي. تاسو فکر کوئ که مونږ یو کمپلیکس پاسورډ ورکړو لکه مخکې چې ما ورکړه پی غټه سی کوچنۍ 1 2 3 هاش ساين بیا 8 ساين او همدارنګه بیا ورته مونږ څه ورکو 4 ورکو. دا په څومره وخت کې ماتیږي؟ 8 hours، په 8 ساعتونو کې دا ماتیږي. to crack it کولی شو په 8 ساعتونو کې دا مات کو. که زه مثلا یو پاسورډ ورکم مایکروسافټ 1 2 3 شیفټ 2، تاسو وګورئ 2 million years په 2 میلیونه ساعتونو کې به دا څنګه کیږي؟ ماتیږي. ملګرو دا زموږ ستاسې صرف د پاسورډ اندازه معلومول دي چې زموږ پاسورډ څومره قوت لري، څنګه ماتیږي. دا خو موږ تاسې وپېژندل چې یعنې څومره چې موږ کمپلیکس پاسورډ استعمالوو هغومره زموږ ستاسې ګټه ده، څومره چې موږ خراب کمزوری پاسورډ استعمالوو هغومره زموږ ستاسې تاوان دی. نو موږ باید څه وکړو؟ کمپلیکس پاسورډ استعمال کړو تر څو زموږ پاسورډ په اسانه باندې مات نشي او خلک هغې ته ورننوځي. دا خو د زموږ د پاسورډ د سکیور کولو طریقه شوله. امید دی چې تاسو به په دې درس کې ډېر څه زده کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه علیک هیلې. په تیر درس کې موږ تاسې وویل کله چې انټرنیټ استعمالوو سیفټي ټریکس، لومړی څیز موږ څه وویلې؟ لومړی څیز موږ تاسې وویل کله چې انټرنیټ استعمالوو باید سټرانګ پاسورډ ولرو. خپل فیسبوک اکاونټ ته، خپل جیمیل اکاونټ ته، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام، هر څه چې وي د دې لپاره باید موږ تاسې سټرانګ پاسورډ، قوي پاسورډ استعمال کړو. په تیر درس کې هغه موږ تاسې په تفصیلي ډول وویل. نن موږ تاسې یو بل څه لرو، هغه ته HTTP او HTTPS ویل کیږي. HTTP ویل کیږي هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروتوکول. دلته ما تعریف لیکلی is the foundation of the world wide web. ورلډ وایډ ویب په اړه که تاسو معلومات نه لرئ، د همدې انټرنیټ کورس کې تاسو وګورئ یو فولډر به موجود وي د انټرنیټ بیسکس په نوم باندې یا د انټرنیټ اساسات. هغې فولډر ته ورشئ، هغې ځنه استفاده وکړئ. اوس دلته کله چې موږ تاسې www استفاده کوو یعنی یو ویب سایټ موږ تاسې ګورو، موږ تاسې مجبور یو د HTTP پروتوکول څخه استفاده کوو. کله چې موږ تاسې خپل براوزر ته راځو لیکو www.google.com، دا په حقیقت کې چې کله موږ د ګوګل د ویب سایټ سره وصلیږو د HTTP پروتوکول په واسطه باندې وصلیږو. خو HTTP پروتوکول سکیور نه دی. په څه معنا؟ مثلا دا ته او دا د جیمیل سرور دی، د دې جیمیل سرور سره چې ته داسې وصلیږې، ستاسو دواړو په منځ کې د وصلېدو نقطه چې ده هغه څه ده؟ انټرنیټ دی. ستاسو دواړو په منځ کې د وصلېدو نقطه چې ده هغه انټرنیټ دی. کله چې دلته ته خپل یوزر نیم ولیکې او یا خپل پاسورډ ولیکې، تر درس کې خو موږ ویل چې پاسورډ څنګه سکیور کیږي. خو اوس که ته دغه پاسورډ خپل ولیکې دلته او ته د دې ځای نه استفاده کوې د HTTP څخه، نو کله چې ستا دا پاسورډ د انټرنیټ نه په لاره انټرنیټ نه غیر خو نه کیږي، انټرنیټ نه به خامخا تېرېږي، جیمیل ته به رسېږي. نو که په دې لاره کې چا ستا د پاسورډ ترلاسه کړه، یو هیکر دی ناست دی ستا پاسورډ ترلاسه کړه، که ته HTTP استفاده کوې ستا پاسورډ هغه ته په پلین ټیکسټ کې ځي، یعنې داسې ورځي چې هغه بالکل د هغې څخه څه کولی شي؟ استفاده کولی شي. نو که چیرې HTTP ته استفاده کوې ستا پاسورډ سکیور نه دی، هیکر ته که هغه ورسېد هغه بالکل استفاده ترې کولی شي، ستا اکاونټ ته داخلېدلی شي، ستا پټ او سیکرټس مواد کتلی شي. نو دې دپاره نن سبا ټول براوزرونه چې دي هغه HTTPS استفاده کوي. HTTPS دلته اس استفاده شوی دی، د اس معنا ده سکیور. HTTPS معنا سکیور. نو سکیور چې اوس موږ استفاده کوو، که چیرې موږ خپل پاسورډ ورکو، زموږ او د جیمیل ترمنځ چې کومه ډیټا تبادله کوي HTTPS هغه به انکریپټډ وي، یو څوک به د هغې څخه غلطه استفاده نشي کولی. نو دا ډېر زیات مهمه ده. ښه، براوزر خو په خپله HTTPS استفاده کوي، خو که چیرې موږ تاسې دلته یو سناریو وګورو، که چیرې زه په خپله یو ویب سایټ ولرم،
مثلا د هر څه په نوم باندې چې وي ebc.com. زه غواړم چې ما سره خلک کوم کنیکشن نیسي هغه د HTTPS په شکل باندې وي. نو د دې دپاره څه کوو؟ د دې دپاره به تاسو یو سرټیفیکیټ اخلئ خپل ویب سایټ ته SSL په نوم باندې، سیکیور ساکټ لیئر په نوم باندې. دلته وګورئ تاسو لږ دا لیدلی شئ سیکیور ساکټ لیئر دې ساحه کې شته. دا سرور دا سرټیفیکیټ به اخیستل کیږي، مختلف ویب سایټونه دي، ګوګل هم خرڅوي. دا سرټیفیکیټ به په دې کې انسټال کړئ. د هغې څخه وروسته چې تا سره څوک رابطه کوي، ستا د ویب سایټ سره څوک رابطه کوي، هغه به څنګه وي؟ سیکیور به وي. ګورئ دلته د ځینو ملګرو په ذهن کې کیدای شي دا یو سوال وي چې ځکه یوټیوب ویډیو ګورم نو که زما HTTP وي که HTTPS وي څه فرق کوي؟ بالکل هیڅ فرق نه کوي. کله چې ته یوټیوب ګورې، کله چې ته ګوګل کې یو څه سرچ کوې، هیڅ فرق نه کوي که ته هر HTTP نه استفاده کوي او که HTTPS نه استفاده کوي. خو که چیرې ته آنلاین خریداري کوې او خپل د ماسټر کارډ نمبر داخلوي، بیا به څه کیږي؟ بیا به مشکل پیښیږي. بیا به یو څوک هیکر وکولی شي ستا کریډټ کارډ لاسته راوړي او ټولې پیسې درنه په یو ټک کې څنګه کی استعمال کی. نو راځو دلته تاسو وګورئ. زه راځم انټرنیټ براوزر ته. په دې براوزر کې تاسو وګورئ د کونج کې داسې قفل غوندې وي. که په دې باندې موږ تاسو کلیک وکړو کنیکشن از سیکیور لیکلی وي. پخوا وختونو کې به کنیکشن سیکیور نه و، ستا به خوښه وه چې HTTP نه به د استفاده کوله او که HTTPS نه به د استفاده کوله. اوس وخت دپاره کنیکشن سیکیور وي، یعنې کوم ستونزه نشته ده. خو بیا هم موږ او تاسې باید په دې موضوع باندې پوه اوسېږو، ځکه موږ او تاسې DTP وایو او په DTP کې داسې ده چې کله موږ او تاسې DTP وایو نو دلته باید تاسو 6 میاشتې ټریننګ اخلئ. ایکسپرټ باید مارکیټ ته وروځئ. بیرون چې تاسو مارکیټ ته وروځئ باید تاسو ایکسپرټ اوسېږئ. تاسو باید په ډېرو څیزونو باندې پوه اوسېږئ. سمه ده؟ نو دا اوس موږ استاد د نن ورځ درس امید دی چې د درس څخه مو څه زده کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نن موږ تاسې د انټرنیټ په سیکیورټي کې VPN ته رارسېدلي یو. VPN څه شی دی؟ ورچوال پرایویټ نیټورک. راځو ورچوال پرایویټ نیټورک پیژنو. ورچوال پرایویټ نیټورک څه ته وایي؟ Virtual Private Network یا VPN is a service. دا یو سروس دی that helps you store private online. چې کله تاسو انټرنیټ استعمالوئ تاسو څنګه ساتي؟ پرایویټ مو ساتي، محدود مو ساتي، یعنی سیکیورټي مو ساتي. A VPN establishes a secure. VPN چې دی establishes جوړوي a secure سمانه محفوظ and encrypted. ګوره encrypted موږ تاسې وینډوز کې ویل دي که څوک د DTP زده کوونکي وي. encrypted ویل کېږي د ډیټا تبدیلېدل داسې یو حالت ته چې هغه د استفادې وړ نه وي. دې حالت ته څه ویل کېږي؟ انکرپشن ورته ویل کېږي یا encrypted. نو VPN څه کوي؟ ستا او د انټرنیټ په منځ کې یو سیکیور کنیکشن جوړوي، یو سیکیور ارتباط جوړوي. څنګه؟ راځئ وګورو. دا زموږ ستاسې یو ویب سایټ دی او د دې سره موږ وصل یو د انټرنیټ په واسطه باندې او دا زموږ ستاسې څه دی؟ کمپیوټر دی. اوس دلته څه کېږي؟ که انټرنیټ نه وي موجود زموږ ډیټا که هر چا د وبښئ که VPN نه وي موجود زموږ ډیټا هر چا انټرنیټ کې لاسته راوړله هغوی ترې استفاده کولی شي. HTTPS هم یو څه اندازه مشکل ستونزه حل کوي. خو که چیرې موږ غواړو چې مکمل انټرنیټ کنیکشن، ګوره HTTPS خو به صرف www سره کار کوي، ویب سایټ چې صرف موږ ګورو. که موږ غواړو چې مکمل انټرنیټ استعمال مو پرایویټ وي، مثلا موبایل کې یا په کمپیوټر کې مکمل کنیکشن مو پرایویټ شي، نو بیا د VPN څخه ګټه اخلو. موږ باید په خپل موبایل کې یا په کمپیوټر کې VPN څنګه کو؟ آن کو. کله چې دا آن شي زموږ او د انټرنیټ ترمنځ دا څه جوړوي؟ یو ټنل جوړوي، یو پرایویټ نیټورک جوړوي چې صرف زه ورباندې خبر اوسېږم، زما په کنټرول کې وي. بیا په دې ټنل کې چې موږ څومره ډیټا لیږدو، که هر ځای سره موږ اوس لیږو، مایکروسافټ سره، ګوګل سره، فیسبوک سره، نو زموږ مکمل ډیټا ټرانسفرینګ به څنګه وي؟ سیکیور به وي. ډیټا به زموږ په سیکیور ډول باندې څنګه کېږي؟ ټرانسفر کېږي. دا یو بهترین څیز دی، دې باندې باید موږ تاسو خبر اوسېږو. دا یو موضوع ده ډېر زیات بهتره ده. بل د VPN ګټه څه ده ملګرو؟ اکثر که تاسو لیدلي وي ځینې ویب سایټونه په بعضې هېوادونو کې بند وي
یو وخت په ځینو هیوادونو کې یوټیوب بند شوی و نو بیا هلته خلکو د وی پی ان څخه ګټه اخیستله. ولې؟ راځو په دې باندې تاسو سره خبرې کوم. دا په دې معنی که چیرې دلته یوټیوب وي او یوټیوب ویلي وي چې د یو خاص هیواد سره مثلا د پاکستان څخه چې کوم خلک یوټیوب ته راځي هغه بند دي. پاکستان څخه څوک یوټیوب نشي استعمالولی. اوس موږ تاسو باید څه وکړو؟ یو پاکستانی دی هغه غواړي یوټیوب استعمال کړي. کله چې دا وصلیږي د انټرنیټ سره یوټیوب د دې آی پی اډرس موږ تاسو بیا یادوري کوم. هغه زده کوونکي چې هغوی په آی پی اډرس باندې نه پوهېږي انټرنیټ پروتوکول باندې، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی باید چېرته ولاړ شي؟ هغوی باید د انټرنیټ په بیسکس کې آی پی اډرس باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده هغه باید وګوري. نو د آی پی اډرس چې کله د پاکستان د خوا څخه ورځي دلته څه کېږي؟ دلته د یوټیوب په دې باندې پوهېږي، ټریک کوي یې. څه کوي؟ ټریک کوي یې، ګوري یې، نو ځکه نه پرېږدي. نو دلته که څوک وی پی ان آن کي نو بیا نه د کنیکشن سیکیور جوړیږي د انټرنیټ ترمنځ او د دغه استعمالونکي ترمنځ. نو بیا یوټیوب په دې باندې نه پوهېږي چې دا کنیکشن د کوم ځای نه راغلی. بیا اکثر خلکو پاکستان کې همداسې کوي. یو وخت پاکستان کې یوټیوب بند شوی و نو هلته به خلکو همداسې کول، وی پی ان به آن کوو بیا به هغه کنیکشن څنګه کېده؟ جوړېده به. بله مهم موضوع دا د ملګرو په دې باندې باید تاسو پوه اوسئ. که دا زما کمپیوټر وي او زه انټرنیټ استعمالوم، زه دلته د څه شي سره وصل یم؟ زه د خپل د راوټر یا د وای فای سره وصل یم. ګورئ اوس دلته مهمه خبره څه ده؟ زما او د وای فای ترمنځ د کنیکشن دا خو ما خامخا د یو آی اس پي څخه اخیسته ده، انټرنیټ سرویس پرووایډر څخه. نو کله چې ما دا د آی اس پي څخه اخیسته ده د انټرنیټ سرویس پرووایډر څخه، نو آی اس پي که چیرې وغواړي زما پاکټس، زما ډیټا کومه چې زما د انټرنیټ سره راځي هغه وګوري، ټریک یې کړي، دوی کولی شي. ځکه د آی پي اډرس دلته چې د کومه آی پي اډرس ما اخیسته دا خو مې د آی اس پي څخه اخیسته دی. نو آی اس پي په دې باندې خامخا پوهېږي. نو زه څه کوم؟ زه وی پی ان کې انټرنیټ استعمالوم. همیشه باید زه په څه شي کې انټرنیټ استعمال کړم؟ وی پی ان کې. وی پی ان کوچني سافټویر دی. مګر تاسو که چیرې پلی سټور ته ولاړ شو هم وی پی ان پکې ولیکئ ډاونلوډولی شئ. او که چیرې موږ تاسو جیمیل ګوګل ته ولاړ شو فقط ولیکو وی پی ان، نو تاسو به څنګه کړي؟ وی پی ان مختلف وی پی ان به درته راشي. زه په خپل موبایل کې یو وی پی ان استفاده کوم د سوپر وی پی ان په نوم باندې. فقط لکه څنګه چې تاسو فیسبوک ډاونلوډوئ، لکه څنګه چې تاسو جیمیل د پلی سټور څخه ډاونلوډوئ، موبایل کې بس وی پی ان ولیکئ سوپر وی پی ان پلی سټور کې، هغه به تاسو ته راشي، ډاونلوډ یې کوئ. فقط څه به کوئ؟ آن کوئ به کنیکټ. کله چې تاسو انټرنیټ ډیټا مو خلاصه کړله لومړی باید کوم ځای ته لاړ شئ؟ وی پی ان ته ولاړ شئ، هلته کنیکټ ولیکئ. کنیکټ کیږي نو بیا ستاسو او د انټرنیټ ترمنځ چې کومه ډیټا تبادله کیږي هغه ټوله سیکیور وي. ستاسو کنیکشن په انټرنیټ کې سیکیور وي، ډیټا مو ټوله انکریپټډ وي چې دا یو بهترین سیز دی. موږ تاسو باید دې ته متوجه اوسئ او د دې څخه استفاده وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. څلورم سټپ چې موږ تاسو باید په انټرنیټ سکیورټي کې یا د انټرنیټ په استعمال کې هغې ته متوجه اوسئ هغه ټو سټپ ویریفیکیشن دی. ټو سټپ ویریفیکیشن څه معنا؟ ګورئ موږ تاسو د ایمیل فولډر کې تاسو خپل د انټرنیټ په دې درسونو کې وګورئ. د ایمیل په نوم باندې یو فولډر دی. ګوره لومړی فولډر زموږ ستاسو څه دی؟ انټرنیټ بیسکس دی. انټرنیټ بیسکس. دویم فولډر چې دی ایمیل دی. ایمیل کې بیا موږ دوه څیزونه کړي دي. یو مو جیمیل تشریح کړی دی، ډېر فوکس مو جیمیل باندې کړی دی، او بل مو هاټ میل. د جیمیل کې موږ یوه خبره کړې ده ټو سټپ ویریفیکیشن. دې ته باید ستاسو فکر وي. ټو سټپ ویریفیکیشن هم په جیمیل کې شته، هم په هاټ میل کې شته، فیسبوک کې هم خلک استفاده کوي، ټویټر کې هم استفاده کوي. د دې مطلب څه وي؟ که چیرې تاسو غواړئ مکمل معلومات ترلاسه کړئ نو ایمیل فولډر ته ورشئ، هلته د مکمل معلومات پراته دي. دلته موږ صرف عمومیاتو باندې خبرې کوو، پریکټیکل ته نه ورځو. پریکټیکل تاسو هلته لیدلی شئ. ټو سټپ ویریفیکیشن تاسو وګورئ. موږ تاسو دې تصویر کې تاسو لیدلی شئ. کله چې موږ خپل پاسورډ ورکو، مطلب یوزر نیم مو داخل که، پاسورډ مو هم ورکه، دا یو سټپ شو. ته ویریفای شولې.
ته وکتل شوې جیمیل یا فیسبوک ټویټر هر څه چې وي هغې ته څنګه کړې وکتلې چې بالکل ستا یوزر نیم سم دی ستا پاسورډ هم سم دی خو یو سټپ بل پاتې دی هغې کې ستا ټلیفون ته همدغه جیمیل یو ویریفیکیشن کوډ رالیږي هغه به ته هم داخلوي دا دوه سټپه شوه ځکه موږ تاسې مخکې چې ما یادوري وکړله په هغې ځای کې جیمیل ته تاسو ورشئ موږ طریقه زده کوو څنګه کولی شو موږ جیمیل ته ورداخل شو چې شولو کله هلته موږ ټو سټپ ویریفیکیشن آن کوو کله چې مو آن که خپل د ټلیفون شمیره ورکوو هر ټلیفون شمیره چې فرضاً 090 پلانکی د شمیره مو ورکړله دا شمیره ستا ویریفای شوله جیمیل سره یا فیسبوک سره هر څه چې وي واټ ایور هغې سره څنګه شوله ویریفای شوه کله چې ته خپل یوزر نیم داخل کړي بیا پاسورډ داخل کړي هغې څخه وروسته ستا ټلیفون شمیرې ته یو کوډ راځي هغه کوډ به ته دلته څنګه کوې داخلوې به هغې نه وروسته بیا تا ته جیمیل یا فیسبوک یا هر څه چې وي هغوی څه درکوي اجازه درکوي د دې ګټه څه ده د دې ګټه دا ده که یو څوک ستا پاسورډ هیک کړي پیدا یې کړي ټلیفون خو بیا هم تا سره موجود دی که ټلیفون ته کوم کوډ راشي او هغه داخل نه کړي هېڅ کله نشي کولی چې دوی داخل شي ستا ایمیل ته دا ټو سټپ ویریفیکیشن دی یا ټو وی اتنټیکیشن ورته هم ویل کېږي یعنی دوه مرحلې به تکمیلیږي یو به ټلیفون شمیره او بل پاسورډ که څوک ستا پاسورډ پیدا کړي نو ټلیفون خو تا سره دی هېڅ کله نشي کولی هغوی ستا ایمیل ته لاسرسی پیدا کړي بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه نیک هیلې په نن درس کې موږ تاسې دا زده کوو چې لاګ آوټ باید څنګه وشي لاګ آوټ باندې موږ تاسو ټول پوهیږو مطلب دلته څه دی سیکیورټي کې انټرنیټ سیکیورټي کې موږ ولې وایو په انټرنیټ سیکیورټي کې لاګ آوټ ضرور دی که چیرې موږ غواړو سیکیور اوسیږو مثلا موږ تاسې دوه حالته موجود دي که چیرې موږ تاسې په خپل پرسنل کمپیوټر کې یا پی سی او همدارنګه په خپل موبایل کې موږ تاسې څه استعمالوو موږ تاسې جیمیل استعمالوو یا مثلا فیسبوک دی یا ټویټر دی یوټیوب دی هر څه چې وي کله چې موږ تاسې دا څیزونه استعمالوو باید لاګ آوټ شو ځکه که لاګ آوټ نه شو زموږ او ستاسې ډیټا په دې موبایل کې کریډنشلز کوم پاسورډ او دا څیزونه چې د تر اوسه پورې پاتې دي یا موږ تاسې د یو بل چا نه موبایل واخیسته احمد موبایل راکړه د احمد په موبایل کې موږ تاسې خپل یوزر نیم او پاسورډ داخل کړه خپل فیسبوک ته ور داخل شولو نو باید موږ تاسې څنګه شو لاګ آوټ شو لاګ آوټ کېدل ضروري دي که چیرې موږ تاسې لاګ آوټ نه شو نو زموږ کریډنشلز ټول هلته پاتې کېږي ښه خبره دا ده چې موږ تاسې لاګ آوټ شو تر څو زموږ ستاسې کریډنشلز یوزر نیم پاسورډ چې دی هغه په بل موبایل کې یا خپل موبایل کې زموږ ستاسې ضرور نه ده چې باید پاتې شي په خپل موبایل کې ښه خبره دا ده چې موږ تاسې کم از کم په 3 ورځو کې یو ځل خپل پاسورډونه ټول بدل کړو که هغه زموږ د فیسبوک وي انسټاګرام وي جیمیل وي څومره اکاونټونه چې موږ تاسې لرو باید په 3 ورځو کې موږ هڅه وکړو چې پاسورډ یې څنګه کړو تبدیل کړو بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې په نن درس کې موږ تاسې دا زده کوو چې څنګه کولی شو په ښه شان ته براوز وکړو ګوره براوز څخه مطلب دا دی موږ انټرنیټ استعمالوو انټرنیټ چې کله موږ استعمالوو دا ځینې سټپس چې موږ را روان یو تقریبا 15 سټپ موږ تاسې وویلې هغه سټپ به ټول عملي کوو د هغې څخه وروسته به هم موږ تاسې احتیاط کوو براوز سمارټ څه معنا یعنې ته په ښه شان سره انټرنیټ استعمال کا یعنی انټرنیټ کې ته کله براوز اصل کې څه ته ویل کېږي براوز ویل کېږي انټرنیټ کې سرچ کول کله چې ته په انټرنیټ کې سرچ کوې نو باید په ښه شان سره یې وکړې سمارټ اوسېږې دلته یو 2 نقاط دي هغه ډېر زیات مهم دي باید موږ تاسې دې نه خبر اوسو یو موږ تاسې ټول فری سافټویر استعمالوو مثلا فیسبوک ته کینو ورته لیکو چې ګوګل کوم فری ډاونلوډ یا موږ تاسې غیر د سافټویرونو څخه فلم ډاونلوډوو ویډیو ډاونلوډوو هر څه چې فری وي هغه موږ تاسې ډاونلوډوو عکس ډاونلوډوو هر څه چې په انټرنیټ کې فری دي د هغې شاته یوه وجه ده یا وجه دا ده چې مارکیټینګ دی ځینې غټې کمپنۍ دي هغوی چې کوم نوی سافټویر راوړي پخواني سافټویر فری کوي
مونږ بیا هغه د هغه فری ویب سایټونو څخه ډاونلوډوو. په دې کې ستونزه نشته. خو بله وجه دا کېدلی شي ځینې هیکرز دي هغوی د فری سافټویرونو یو پلیټفارم جوړ کړی وي، د فری سافټویرونو یوه ساحه یې جوړه کړې وي، یو ویب سایټ یې جوړ کړی وي. کله چې موږ او تاسې د هغې څخه ډاونلوډ کوو نو د هغې ډاونلوډ سره سره زموږ کمپیوټر ته ملیشیس سافټویر یا کوم ته چې موږ او تاسې وایرس او دا څیزونه وایو دا زموږ او ستاسې کمپیوټر ته داخلیږي او زموږ او ستاسې کمپیوټر ټکنی کوي، خرابوي. نو موږ او تاسې دې سره باید ډېر زیات احتیاط وکړو. بل هغه ویب سایټونه چې موږ او تاسې ورڅخه فری سافټویر او یا همدارنګه فری نور څیزونه ډاونلوډوو هغه باید موږ او تاسې ښه په دقیق ډول سره وګورو، ګوګل کې سرچ کړو، ریویوز وګورو چې آیا دا رښتینې ویب سایټونه دي او که نه دي. موږ او تاسې راځو دلته انټرنیټ براوزر ته. دلته زه یو څه سرچ کوم، انټرنیټ سره وصل یم. مثلا دلته زه راځم کروم فری ډاونلوډ. غیر د فری ډاونلوډ نه چې موږ تاسې نور ډاونلوډ هم کوو باید ډېر زیات دقیق واوسیږو. زه راځم آل ته. دلته وګورئ موږ ته په زرګونو په میلیونونو ویب سایټونه راځي. لومړی خبره خو دا ده چې موږ تاسې باید ویب سایټونه ډېر په دقیق ډول سره وګورو. که موږ داسې یو ویب سایټ وي چې هغه نه پیژنو، لکه مثلا سافټ نیک خو چې دی یو مشهور ویب سایټ دی، دې کې ستونزه نشته ده. ټول موږ تاسو په دې پوهیږو چې سافټ نیک چې دی یو بهترین ویب سایټ دی د فری سافټویرونو لپاره، همدارنګه د پیډ سافټویرونو لپاره. په دې کې اوس کوم مشکل نشته دی. خو که ځینې داسې ویب سایټونه وي لکه مثلا زه دلته راځم یو بل څیز ورکوم ورته فلش پلیئر فری ډاونلوډ. فلش پلیئر زما په کار دی د اډوبي کمپنۍ. نو که زه دلته راشم اوس وګوره digitaltrends.com زه بالکل دا ویب سایټ نه پیژنم، نو زه باید د دې څخه ډاونلوډ ونه کړم. زه باید داسې یو سافټ نیک څخه ډاونلوډ وکړم، مشهور ویب سایټونه دي، یا ccm.net دا مشهور ویب سایټ دی. اډوبي که زه دا ډاونلوډ د دې فلش پلیئر د اډوبي نه وکړم ځکه خپله اډوبي فلش پلیئر د اډوبي کمپنۍ جوړ کړی، نو دا نور بهترینه خبره ده زموږ او ستاسو دپاره. موږ باید ډېر زیات احتیاط وکړو هغه ویب سایټونه چې هغې نه موږ ډاونلوډ کوو. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې کله موږ سپام نشو، سپام څخه مطلب دا دی چې یو ویب سایټ دی موږ هغې نه فری ډیټا ډاونلوډوو، هغلته موږ ته اکثره وخت وایي چې تاسو په دې اعلانات زیات وي که نه، تاسو په دې اعلان باندې کلیک وکړئ ستاسو ته به موږ فری سافټویر درکو، تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ ستاسو ډاونلوډ به تیز شي. دا ټول هغه څیزونه دي چې موږ تاسو ته بیا ستونزه پېښوي، موږ تاسو ته بیا مشکل پېښوي. په هغې په داخل کې ملیشیس سافټویر وي، هغه زموږ ستاسو کمپیوټر ته داخلیږي، مختلف پرپز یا ملټي پرپز دپاره هغه څنګه شوي وي جوړ شوي وي. ما څو ځلې د ملیشیس سافټویر کلمه ذکر کړله. تاسو همدا د شپږمې میاشت په ټریننګ کې په همدې فولډر کې تاسو وګورئ موږ به د سیکیورټي په نوم باندې یو فولډر لرو. یو خو دا اوس موږ انټرنیټ سیکیورټي ده، دا خو د انټرنیټ فولډر په داخل کې دي. یو عمومي سیکیورټي ده چې عمومي سیکیورټي زموږ او ستاسې مکمل ټوله د ډي ټي پي سیکیورټي ده. بهترینه سیکیورټي ټریننګ به وي انشاءالله. هغې کې موږ په ملیشیس سافټویر باندې غږېدلی یو، هغې کې موږ په سایبر سیکیورټي کې غږېدلی یو، په اړه باندې غږېدلی یو. همدا ډول په هغې کې موږ په انټي وایرس په اړه باندې غږېدلی یو، څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي. نو امید لرم چې تاسو به د دې درس څخه یو څه زده کړي وي.